د ببلو بیزو کیسه. یو وخت په یوه لوی ښکلي ځنګل کې ببلو نومې بیزو اوسېده. ببلو ډېره خوبجنه وه. هر ځای به چې چانس پیدا شو هماغه ځای به ویده شوه. کله د ونې پر سر، کله د ونې لاندې. د خطر هیڅ احساس یې نه درلود. ببلو یوه ورځ د یوې ونې لاندې په زورور خوب ویده وه چې هلته یو چغال راغی. هغه په زړه کې وویل: ای دا خو ډېره ښه موقع ده، نن به دا بیزو زما له لاسه ونوځي، غوښه به یې وخورم. چغال ورو ورو ببلو ته ورنږدې شو، په رسۍ یې وتړله او غار ته یې یوړله. عجیبه دا وه چې ببلو لا هم په زورور خوب ویده وه. کله چې چغال د هغې د پخولو تیاری پیل کړ، ببلو سترګې خلاصې کړې او حیرانه شوه. زه چېرته راغلی یم او ولې مې لاس پښې تړلې دي؟ څوک شته؟ خلاصه مې کړئ. چغال په خندا ورته وویل: اوس به هیڅوک هم نه تښتي، زه به دې په تیلو کې سره کړم او وبه دې خورم. ببلو وډاره شوه، خو زر یې له عقل څخه کار واخیست او ویې ویل: چغاله وروره، ځان مه خرابوه، زما غوښه ډېره تروه ده، ځکه زه تل ویده یم. که دې زه وخوړم ته به هم زما غوندې خوبجن شي او بیا به بل څوک تا په اسانۍ سره ښکار کړي. چغال د ببلو خبره په زړه کې واچوله او ځان سره یې وویل: کیدای شي دا رښتیا وایي. که زه هم بې پروا شوم زه به په خطر کې شم. چغال د ببلو نه وپوښتل: ښه نو څه حل لرې؟ ببلو وویل: زه یوه هوسۍ پیژنم، غوښه یې ډېره خوندوره ده، که دې خوښه وي زه به یې در وښیم. چغال چې دا واورېدل په خوله یې اوبه راتللې او ببلو ورسره ووتله. کله چې د هوسۍ ځای ته ورسېدل، ببلو ورته وویل: هغې خواته هوسۍ ده، اوس مې خلاصه کړه چې زه یې در وښیم. چغال ببلو خلاصه کړه. همدا چې چغال د هوسۍ لور ته وخوځېد، ببلو ونې ته وخته او چغې کړې: هوسۍ خورې منډه وهه، چغال دې خوړلو ته روان دی. هوسۍ په چټکۍ منډه کړه او لاړه. چغال په غوسه شو او چغه یې کړه: ببلو تا راته دوکه راکړه، زه به یې حتما غچ واخلم. ببلو له پاسه وخندل او ویې ویل: ښه وروره، اوس خپلې ناشتې پسې ګرځه، ما خو نشې نیولی. په دې توګه ببلو د خپلې هوښیارۍ په برکت ځان وژغوره. زده کړه: له دې کیسې څه زده کوو؟ د دې کیسې دا زده کوو چې په سختو حالاتو کې باید عقل هوښیاري وکاروو، ځکه هوښیاري هره لویه ستونزه حل کولی شي.